طالبان وایي د بدخشان ټولې سیمې مو په والکا کې دي. د طالبانو د دفاع وزارت د بدخشان په وخان ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځیانو د مخکې تګ ادعا رد کړې. مخکې د پاکستان لخوا په وخان کې د سرحدي کرښو د جوړولو په اړه پر ټولنیزو شبکو خپرو شویو ویډیوګانو پراخ عکس العملونه خپرولي وو. د بدخشان ولایت په وخان ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا د سرحدي کرښو د په نښه کولو په اړه تر پراخو عکس العملونو وروسته د طالبانو دفاع وزارت وایي چې دغه ولایت ټولې سرحدي کرښې د طالبانو په ولکه کې دي. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویل د عمر سالس په نوم د دوی د فرقې او د اتمې سرحدي لوا مسؤلانو د بدخشان واخان زیباک او اشکشم ولسوالیو د وضعیت د ارسونې لپاره دغو ولسوالیو ته سفر وکړ او سرحدي سیمې وکتلې. په اعلامیه کې د غرض ویل شوي چې د طالبانو حکومت له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښه ګاونډیتوب ته ژمن دی او د افغانستان پر حریم د تیري په صورت کې به د افغانستان د خاورې دفاع وکړي. په وروستیو کې پر ټولنیزو شبکو د پاکستان لخوا د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې د سرحدي کرښو د جوړولو په اړه خپرو شویو ویډیوګانو د افغانانو سخت عکس العملونه خپرولي وو. په یوه ویډیو کې چې کاراتوب یې تایید شوی نه دی او د ثبت ځای یا نیټه هم معلومه نه ده، ښکاري چې ځینې وسلوال کسان یو کانکریټي سرحدي نښه نړوي. ادعا شوې چې دغه سرحدي نښه د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې دننه جوړه شوې وه. اسلام آباد هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر پخواني رئیس کریم خرم نږدې اونۍ وړاندې په ټویټر لیکلي وو پاکستان په اصرار او په تکرار له ولسمشر کرزي وغوښتل څو اجازه ورکړي وخان غوڅ کړي او د تاجکستان ته د تجارت لپاره سړک وباسي، خو نوموړي تر پایه ونه منله. ښاغلي خرم زیاته کړې چې اورېدلې دي دا غوښتنه بیا له طالبانو شوې ده. د ویلي دا کار مو ترانزیتي اهمیت کموي او پاتې افغانستان منزوي کوي. بل لوري ته د ولسي جرګې ځینې پخوانیو استازو ویلي د افغانستان اوسیدونکي پر خپله خاوره د چا تیري ته اجازه نه ورکوي او د دغسې حرکتونو په وړاندې به په قاطع ډول ودرېږي. قدرمنو دوستانو له ملتیا مو مننه.